سلامونه درنو لیدونکو، په دې ته مو چې ټول به روغ یاست او د صحت جامې مو پر تن وي. په نننۍ ویډیو کې موږ د مایکروسافټ ورډ لومړنی کلاس شروع کوو. په دې ویډیو کې موږ د مایکروسافټ ورډ تعریف کوو، یعنی مایکروسافټ ورډ به پیژنو او د هغې ځینې نور نومونه دي چې هغه به پیژنو، او د مایکروسافټ ورډ د خلاصولو څو طریقې دي چې د دې سره به هم یو څه اشنا کیږو، او د مایکروسافټ ورډ بیسیک یو څو نورې خبرې دي چې دا ټولې خبرې به په نننۍ ویډیو کې مونږه تشریح کوو. په دې هیله چې دغه ویډیو به مو د خوښې وړ وګرځي او یو څه نوي به ترې زده کړئ. نو تاسې رابولم نننۍ ویډیو ته. نو راغلم د خپل کمپیوټر سکرین ته او دلته مې یو څه معلومات لیکلي دي. د همدې له مخې زه به نن مایکروسافټ ورډ تشریح کوم. مایکروسافټ ورډ یو څو نور نومونه دي او د مایکروسافټ ورډ د خلاصولو ځینې طریقې دي. تر دې ځایه پورې به مونږ نن دغه ویډیو پر مخ وړو او تر دې ځایه به دا موضوعات تر څېړنې لاندې نیسو. لومړی خبره چې دلته له ما څخه پوښتل کېږي وایي واټ از ایم ایس ورډ، وایي دا مایکروسافټ ورډ څه شی دی؟ نو په ځواب کې ما لیکلي دي چې مایکروسافټ ورډ از د پروګرام اف ایم ایس افیس. وایي دغه مایکروسافټ ورډ چې دی دا به ایم ایس افیس یو پروګرام دی which is used for documentation، چې دا د ډاکومنټیشن لپاره استعمالیږي. موږ ویلو چې افیس د پروګرامونو یوه مجموعه ده چې په دې کې بېلابېل پروګرامونه لکه ورډ، اکسل، پاور پوینټ او اکسس موجود دي. نو همداسې مایکروسافټ ورډ د مایکروسافټ افیس د پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې دغه پروګرام د ډاکومنټیشن لپاره استعمالیږي. اوس پوښتنه پیدا کېږي چې ډاکومنټیشن یا ډاکومنټ څه معنا؟ لاندې مې لیکلي چې ډاکومنټس از ایکول ټو، ډاکومنټس مساوي کېږي له څه سره؟ له نیوز پیپرز، بوکس، میګزین اور اټسټرا. د اخبارونه، کتابونه، مجلې، چپټرې دې ټولو ته ډاکومنټس ویل کېږي. نو کله چې موږ غواړو دغه شیان ولیکو یا ډیزاین کړو، لکه نیوز پیپر اخبار ولیکو، کتاب لیکو، یو ورځپاڼه چاپوو او یا هم یو چپټر لیکو، نو د دې ټولو لپاره موږ مایکروسافټ ورډ پروګرام څخه استفاده کوو. دا چې موږ ویلو چې افیس د اداري کارونو لپاره استعمالیږي، نو تاسې وګورئ چې نیوز پیپر، بوکس، میګزین، چپټر لیکل، عریضه لیکل، دا ټول د ادارې پورې تړلي دي. نو تاسې کولی شئ د مایکروسافټ ورډ څخه د دغو کارونو لپاره استفاده وکړئ، په دې هیله چې ورډ پروګرام به مو پیژندلی وي او د هغې کارونه به مو هم پیژندلي وي. دویمه پوښتنه کېږي وایي واټ آر د نیمز آف ایم ایس ورډ. د ایم ایس ورډ نور نومونه څه شی دي؟ لومړی نوم یې ایم ایس ورډ دی، یعنی ایم ایس د مایکروسافټ مخفف دی چې دلته صرف په شارټکټ کې ایم ایس ورډ هم وایي. دویم نوم یې وین ورډ دی. که چا وین ورډ ویلي نو هماغه ورډ څخه مطلب دی، که چا ایم ایس ورډ ویلي نو بیا یې هم هماغه ورډ څخه مطلب دی. که چیرې چا مکمل نوم اخیسته چې مایکروسافټ ورډ، بیا یې هم د هماغه ورډ څخه مطلب دی. او که چیرې صرف ورډ ویلي نو بیا یې هم د هماغه ورډ څخه مطلب دی. او که چیرې ورډ پروسیسینګ ویلي بیا یې هم د هماغه ورډ څخه مطلب دی. یعنی دا ټول نومونه د مایکروسافټ ورډ خپل نومونه دي. که چیرې هر یو نوم اخیستل کېده، تاسې به دا فکر نه کوئ چې دا کوم بل پروګرام دی، دا همدغه یو پروګرام دی. دا مختلف نومونه دي، په مختلف شکل باندې خلک دې ته نوم اخلي. اوس دلته په 5م نمبر کې یو بله خبره راځي چې ورډ پروسیسینګ. دغه ورډ پروسیسینګ څه شي ته وایي؟ مخامخ مې ورته په قوس کې لیکلي دي. یعنی ورډ پروسیسینګ یعنی څه؟ یعنی all those programs which check spelling and grammar. وایي ټول هغه پروګرامونه چې ګرامر او سپیلینګ چک کوي هغې ته ورډ پروسیسینګ ویلی شي. دا چې څنګه ورډ لغاتونه او یا ګرامر چک کوي دا به مونږ وروسته وایو. کله چې تاسې په ورډ پروګرام کې غلط لغات لیکئ نو هغه تاسې ته سور لاین لاندې درکوي چې دغه لغات چې تاسې لیکلی دی دا غلط دی. نو دغه پروګرامونه چې سپیلینګ او ګرامر چک کوي دې ته ورډ پروسیسینګ ویلی شي. نو په دې هیله چې د مایکروسافټ ورډ مختلف نومونه به مو هم پیژندلي وي. اوس درېیمه خبره هاو ټو اوپن ایم ایس ورډ. ایم ایس ورډ په کومو طریقو سره مونږ خلاصولی شو؟ دلته ما 4 طریقې لیکلي، ډېرې طریقې لري خو دغه 4 مهمې دي. وایي لومړی طریقه چې ده تھرو رن کمانډ. د رن کمانډ په واسطه یې مونږ خلاصولی شو. اوس د رن کمانډ څنګه مونږ راوستلی شو؟ نو شارټکټ یې دی وینډوز کی پلس آر. وینډوز بټن به ونیسي او آر به ورسره ووهئ. دا پلس به تاسې نه وهئ. صحیح د پلس نه مطلب دا ده چې وینډوز کی او آر ورسره یو ځای ووهئ نو تاسې ته به رن کمانډ راشي. زه به لاړ شم وینډوز کی پلس آر، دا مې پریس کړه، دا وګورئ دا رن کمانډ ده ما سره. نو دا رن کمانډ چې کله راغی په دې کې به تاسې ولیکئ، په دې کې به تاسې ایم ایس ورډ نه لیکئ، په دې کې به تاسې مایکروسافټ ورډ نه لیکئ، په دې کې به تاسې صرف ورډ نه لیکئ، په دې کې به ورډ پروسیسینګ هم نه لیکئ. په دې کې صرف یو نوم چې هغه پکې کار کوي د وین ورډ دی، وین ورډ به پکې لیکئ. که چیرې مو د وین ورډ نه بغیر یوه کلمه هم اضافي ولیکله یا مې ورډ ولیکلو یا د ورډ پروسیسینګ ولیکلو بیا یې نه خلاصوي. یوازې نوم چې په رن کمانډ کې د ورډ پروګرام د خلاصولو لپاره کار کوي هغه وین ورډ دی. نو وین ورډ به ولیکئ او اوکې باندې به کلیک کئ. نو تاسې لپاره به مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص شي یا اوپن شي، بیا تاسې خپل کارونه په دې کې سرته وړلی شئ. دوهمه طریقه هم
د ټاسک بار په واسطه ده. یعنې دلته راشه سرچ ته، په سرچ کې ورته ولیکه چې وین ورډ ورډ پروګرام به تاسو ته راشي. دې باندې رایټ کلیک او پن ټو ټاسک بار دا باندې به کلیک وکړئ. اوس چې کله تاسو ټاسک بار ته راځئ نو په ټاسک بار کې ګورئ تاسو سره دا پن شوی ده چې هر کله تاسو غواړئ ورډ پروګرام خلاص کړئ ضرورت نشته چې تاسو رن کمانډ ته لاړ شئ، هلته وین ورډ ولیکئ او بیا خلاص کړئ. راشه ډایرکټلی دلته سټارټ بټن ته راځه، سوري ټاسک بار ته په دې باندې کلیک، بس دا ورډ پروګرام به تاسو سره اوپن کیږي او تاسو بیا خپل کارونه په دې کې سرته رسولی شئ. نو دا یې دوه طریقې وي. اوس راځو درېیمې طریقې ته. درېیمه طریقه هم د سټارټ له لارې وه. دلته لاړ شه، دلته ما آلریډي دا پن کړی، زه به دا انپن کړم، انپن سو دا به ما سره ختم شي. سرچ ته لاړ شه، دلته ورډ ورته ولیکه یا وین ورډ ولیکه، دواړه چې ولیکې راځي. دا چې کله راغی دې باندې رایټ کلیک کړه او دلته بیا پن ټو سټارټ په نامه یو آپشن دی، په دې باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو دلته راشي. اوس چې هر وخت غواړئ تاسو ورډ پروګرام خلاص کړئ نو ضرورت نشته چې یا ټاسک بار ته لاړ شئ او یا هم رن کمانډ ته لاړ شئ. ډایرکټ لاړ شئ سټارټ ته او دلته کلیک کا ورډ باندې، ورډ پروګرام به تاسو سره ډایرکټلی خلاص شي. نو دا درې طریقې وې د مایکروسافټ ورډ د خلاصولو لپاره. اوس څلورمه طریقه هم د شارټ کټ له لارې ده. کولی شو ورډ پروګرام ته شارټ کټ جوړ کړو، د کیبورډ د بټنو په واسطه هغه ډایرکټ خلاص کړو. نو تاسو به لاړ شئ سرچ ته، سرچ کې به ورډ ولیکئ، ورډ باندې به تاسو رایټ کلیک وکړئ او دلته به اوپن فایل لوکیشن په نامه یو آپشن دی، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته مختلف پروګرامونه راځي، په دې کې زمونږ کار له ورډ سره دی. ورډ لپاره موږ غواړو شارټ کټ جوړ کړو، دې باندې به رایټ کلیک کړئ او پراپرټي ته به لاړ شئ. پراپرټي ته چې کله راغلی په دې کې ډېرې خانې دي، هیڅ یو سره کار نه لرو، راځو ډایرکټ شارټ کټ کې. اوس دلته ما ډبلیو ورکړی دی، صحیح ده. نو تاسو لپاره به دا نن راځي. نن چې کله نن راغی تاسو به صرف ډبلیو ورکوئ یا بل تورې چې تاسو غواړئ هغې په واسطه دا خلاص کړئ. نو زه دا چې د ورډ پروګرام لومړنی توری او ډبلیو دی نو زه ډبلیو ورکوم. تاسو به کنټرول آلټ نه ورکوئ، صرف یو توری کېکاږئ، دا کنټرول او آلټ په خپله ورسره راځي. نو ما ډبلیو ورکړه او دا اپلای کا اند دن دا کنټینیو کا او دا به ځان سره اوکې کې. اوس راشه دا کلوز کا. اوس ضرورت نشته چې ته ټاسک بار ته راشې یا سټارټ ته لاړ شې یا سرچ کې ورکړې یا د رن کمانډ لري، بس ډایرکټ لاړ شه کیبورډ نه کنټرول آلټ پلس ډبلیو وهه، تا ته به ډایرکټلی ورډ پروګرام خلاص شي او ته کولی شې بیا دې څخه څه وکړې، استفاده وکړې. نو دا یو څو طریقې وې د ورډ پروګرام د خلاصولو. نو په دې څخه وروسته د ورډ پروګرام انوایرمنټ یا چاپیریال راځي. که دا موضوع په نننۍ ویډیو کې تشریح کوم نو یا به نیمایي کیږي او که چیرې مکمل تشریح کوم نو بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. نو دا موضوع به په همدې ځای پرېږدو، دا به په راتلونکي ویډیو کې تدریس لاندې راولو او دا به تدریسوو. نو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي او څه نوي به مو ترې زده کړي. د مایکروسافټ ورډ راتلونکي ویډیوګانې هم تعقیب کړئ تر څو دغه ډول معلومات تر تاسې در ورسېږي او مایکروسافټ ورډ زده کړئ. هغې وروسته به نور پروګرامونه هم په خپل وار سره تدریسېږي. نو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي او څه نوي به مو ترې زده کړي وي، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او خپلو ملګرو ته یې ور ورسوئ تر څو هغوی هم له دغو درسونو څخه برخمن شي. تر بیا چې ستاسې دا نه چوپړ ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله.